د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونو ته. نن یکشنبه د غبرګولي 25مه نیټه ده چې د 2025 کال د جون له 15مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګوي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په بدخشان کې 3 پلونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. په بلخ کې 200 میوه لرونکي باغونه جوړ شوي دي. د کندوز په شاردرې ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. او ایران وایي له اسرائیلو دفاع کوونکي هیوادونه به په نښه کړو. اوس هم بشپړ خبرونه. په بدخشان کې 3 پلونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ملي دفاع وزارت د فوق العاده لواء انجنیري څانګې د بدخشان ولایت د کران منجان ولسوالۍ اړوند 3 پلونه جوړ کړي دي او ګټې اخیستنې ته سپارلي دي. په بدخشان کې د دې لواء د انجنیري مسؤل ویلي دغه پلونه د خلکو په غوښتنه جوړ شوي تر څو د تګ او راتګ لارو اسانتیاوې برابرې شي. په ورته وخت کې د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس ویلي چې یوازې دا 3 پلونه د خلکو او پلي تګ راتګ کوونکو ستونزې نشي حلولی او د دغه لارې لپاره د نورو 8 پلونو د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. په بلخ کې 200 میوه لرونکي باغونه جوړ شوي دي. د بلخ د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې روان کال د همکارو مؤسسو سره یو ځای په دغه ولایت کې 290 معیاري میوه لرونکي باغونه جوړ کړي دي. د دې ریاست د کرنې د ترویج مدیر محمد حسین اعظمي ویلي چې دغه باغونه په چمتال، چهاربولک او بلخ جدید ولسوالۍ کې جوړ شوي چې 25 سلنه زردالو دي او پاتې نور د مڼو، ګیلاسو، شفتالو او الوبالو باغونه دي. هغه زیاته کړې چې په دغه باغونو کې اصلاح شوي نیالګي او ونې کرل شوي چې نه یوازې زیات حاصل ورکوي بلکې د سیمې په شنوالي، چاپیریال ساتنه او اقلیمي بدلون کې هم مثبت اغیز لري. د کندوز په شاردرې ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د کندوز ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست اړوند د والیبال فدراسیون د شاردرې ولسوالۍ ورزشي کمیټې او د یادې ولسوالۍ په حضرتانو ورزشي لوبغالي کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو پایلوبه کې د خان زاخیل لوبډلې خپلې سیالې ځواک لوبډلې ته د 15 په 25 امتیازونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. د یادو سیالیو موخه د والیبال ورزش ته وده ورکول او د دې ولسوالۍ ځوانانو هڅول و چې یوه شپه یو ورځې دوام وکړ. او وروستی خبر دا چې ایران وایي له اسرائیلو دفاع کوونکي هیوادونه به په نښه کړو. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د روانې ترینګلتیا په لړ کې یو ایراني چارواکي ویلي چې تهران به سیمه کې له اسرائیلو دفاع کوونکي هیوادونه په نښه کړي. دغه ایراني لوړپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی نړیوالو رسنیو ته ویلي ایران به سیمه کې د هغه هیوادونه اړې په نښه کړي چې په وینا یې هڅه کوي له اسرائیلو دفاع وکړي. یاد چارواکي د امریکا CNN ټلویزیون ته ویلي ایران د نړیوالو قوانینو له مخې حق لري چې د اسرائیلو رژیم ته ځواب ورکړي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لویه لامل شه.